یو ورځ افلاطون یو بد شکله او بدرنګه ځوان ولیدی چې یو بل شایسته ځوان ته یې بد ویل. خو افلاطون دغه ځوان د بد ویلو څخه منع کړی او ویل ته باید د ده سره په ډېر ادب مخامخ سې. بدرنګه ځوان د افلاطون څخه پوښتنه وکړه او ویې ویل آیا ادب پر ځینو خلقو لازم دی او پر ځینو نه دی لازم؟ افلاطون وویل یا هیڅکله داسې نه ده، خو پر هر انسان دا لازمه ده چې په هنداره کې خپل مخ ته وګوري. که یې خپل مخ شایسته ولیدی نو د اخلاقو بدي دي په دغه شایست نه ګډوي، او که یې خپل مخ بدرنګه ولیدی نو د دوی بدی په ځان کې نه سره یوځای کوي چې هم یې مخ بد شکله وي او هم یې اخلاق خراب وي.